بلوچستان کې پر پاکستانی ځواکونو 2 ه.لاکونکی حملې شوي. پنجابي پوځ بلوچستان له لاسه ورکوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د پولیسو ګزمې پر یو موټر برید کې 3 پولیس وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. په کوټه کې د بي بي سي خبريال محمد کاظم په خپل ریپورت کې د ځایي چارواکو له قوله وایي پیښه په نیو سریاب مستونګ روډ سیمه کې شوې ده. یو ځایي پولیس چارواکي د ټلیفون له لارې د بي بي سي خبريال ته وویل د پولیسو موټر د معمول په ګزمه روان و چې یو رسټورانټ ته نږدې پر 2 موټر سایکلونو سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. سرچینې وایي د کوټې پولیسو عملیاتي چارو یو افسر یعنی SSP محمد بلوچ وایي پیښه کې 3 پولیس وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. سرچینې ویلي چې بریدګرو د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. په همدې حال د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګتي دا پیښه غندلې او په وینا د دې پیښې عاملین به د خپلو کړنو سزا وویني. هم مهاله بیا له بلوچستان کارکونکي په ډزو هلاک شوي دي. د فضل ابراهیم په نوم یاد کس دغه ولسوالۍ ګبین سیمه اوسیدونکی و چې د کور مخې ته د ناپېژانده وسلوالو له خوا هلاک شو. د یادو بریدونو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ اخیستی. وایي د بلوچستان د ازادۍ پورې به د دوی مبارزه جاري وي. بلخوا د مسلم لیگ مشر نواز شریف د نېشنل ګوند له مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر عالی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې د بلوچستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په حل کې به خپل رول ترسره کړي. پاکستانی رسنۍ جی نیوز د راپور له مخې دغه لیدنه په جاتي عمره کې ترسره شوې او دواړو مشرانو پکې د هیواد پر عمومي وضعیت او په ځانګړې توګه د بلوچستان پر حالاتو خبرې کړې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.